دا حسن د دې بیا د ډمې په څه مخې رحمان بابا وایي چې په مخې د ارچا لاړې پرتی وي که خاطره د چین ماچین شي مې وینا درې نه را روانو منو زه لارای کې مخ کې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارای ودرې دا وی چې اځه ملک زوی ورته आवाज وکړ چې کلندرا مخ کې سیټ وزګار کا دمه در سپیرا وسته ونه هغه کې نو لپکی نو کلندر اوس ماتم ګوري او هغه ملک زوی تم ګوري ویل مخ کې سیټ نه دی وزګار ویل کوس کته دا څوک دی زموږ غلې ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نکي مال ورته چې دی خوراش چې ملک زوی دا سلاره طرف تراغه ماته دا سو کتنو ویجی دا زنانه دا مخ کسی ما دا خو زنانه نه دا خو شاملات تا دا زنانه دا کستا موری ستا خوري ستا خزي خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کېنوه او که دا پنځه لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي م خوشحاله شي خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لاری والا ته مالو دراو چې وې درو له مال هلکه خبره واوره هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي مالته خو یې ککړه کو نه پرېښوې خوار شي دا در نه روانه شو شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو که مسلو کمیناو داسې خپلې ښځې هم چېرته ډولۍ ډولۍ شوي دي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړې جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وې چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وې هغه آئندہ وې ته چې او ته نماز پڑھ دے وې چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چې ډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي غوبې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په ښې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې باغي الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دخوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ چې صدر هاوس جوړ کو نو توهین صدر شو
نو دفصول مارشل الله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینیم کوارټ جیل کې وما چې بیا مارشل الله عدالت ته پیش کوم یو تاده سي چل کړي مالما خدا نه دی صدر هاؤس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا سلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي نه ماشاءالله عدالت تماوي چې دا سلور واړه دروغ وي کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وي چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وای چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړي چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم امیجر ورته وای چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پندرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر رہا ہے ماں دل ماں کو نوے وعدے کڑے دے مال چنوے طلاقی سے خبر داغا میں ورواچول ماتا مارشل اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالا جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کڑے ہوئی تھے تو یہ خبر پوئے گی چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې ته شم بیا د تطرخه خبرم نه کوم چاته بچو کسو پکور کې ګډیږي وای بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وای خړا لعین ناغه چې خزه بوډه دا پټګډګی نشي سورولې نو لوري سوره کوي الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی داغه شرمېدلې قوم ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کیسټ تاسو اورئ دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د هر قسم دینی تقریرونو نعتونو تلاوتونو کیسټ به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 252912 سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان دی اجمه منس کې مې مالکه کز جیل تلاړه مې یو आवाज کوي بالکل مونږ د پسی مال په آرام کې استاد د جمعات کې چې سمرا ناسي په ایمان وای کزه بوت لمرا پسې براشي مړه په دې قبر شکرې نه ما پسې خدای ته ګورې مرزي او زوم نظم زکا ما خدرته وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغی زه د چرګي چرګانم ته تاسو کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور الحمدلله په دې به مونږه جنت غریب راغی اختر دې مبارک شه خلک چې غاړي وزي که خیال وکینو هلکه دا چلم دغه یو مخداس بیا داس بیا داس بیا داس بڑا رب دې خپل لراو دې غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشته هلکه خدا سي غاړه ورکاو بازار لاس ملو داس 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 غټ راغې السلام علیکم
په دې ښار کې تاسو دا زمارونه بعضې وګورئ چې داسې سرب وګوري که نه السلام علیکم داسې به ورته لکه د ټپوس وزرې او پړپی دغه له شانې صحابه بیانې زه هم چې دا جومات کې ناست یې اوس ما سره یو خوړ وی د اوبو چې غړوک ټول مې ترې اوچت کړی او په دې اټک سیند کې مې ورچوي ځئ او بیا مان در ټوپ کړی وی چې ځئ روک شئ چاډو خلاصېږي زما بجلیګر کې د جمعې مونځ کول نو هلته هغه فوجي ځای دی نو یو اس بي او پکې راغلی هغه وایي چې دلته دا جمعې مونځ بند کړي خلک ډېر راځي جګړه شوه ما ته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو بالکل لکه اوس تاسو ته هلکه تاسو چا سره یې ټول دا جومات کې چې ناست یې نه تاسو ټول وایي تاسو لاس اوچت کړي چې ما سره څوک نعره تکبیر او وګورئ که زه جیل ته لاړم بیا به څه چلته ما ته پته زه څو ځل جیل ته تلم یو راپسې ډېر ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخښه ویل یې نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ اوس هغه رویت هلال والا ګوره میاشت اله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننه وځي ځکه چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاشت دننه نه ځي او دې خوا وګورئ میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاشت نه ګوري بنگلو والا میاشت نه ګوري بنگلې د وی سی آر ډیپوی هغه میاشت نه ګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاشت نه ګوري میاشت دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري ټیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسایي کیږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته وایي چې جی ما میاشت کتلې ده دا دلته چې ناست جی ما میاشت کتل شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې داسې ده که نه ده شیخ غریب منډه کړي چې اوس مې الټه ونه نیسي بیا کم چې د دوی تالی سک دي ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراز ولا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کوي او روزه ٹھیک شد ګراز ورکم دوی څه وایي دا یو څو شرپسند مولیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستن واله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو کړم
نه خلګي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل گریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غل په سر تپای کنه تپای 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارده شاخه تا خایزو له کلاشن کوپ ور کړی نو واده کې برامه ده د بالا مړې پته چا به شلخه تماچ کوړې پیدا کړی تاسو سال جوړ کړی په مړي کې جواری څوک کوي دلته جنازه پرته یو دلته جواری کیږي وی خنځر ته د خپل گریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا خو کا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زماف نکړه د قوم زماف نکړه دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر ده قرآن وې دا قرآن دې اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورا شکل هم نه لري د لجلا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون ده کزما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا دې زما په ومه پیړې لعنتی چې زبده قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زماف نکړم قرانونه او خوره په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړې خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوی دي او دلته لوی شوی دي الحمدلله کالج خو څکه چې پیلی او دویم جمعه تیم رانه په سکول کې نه دی دا تاسو چیلای چې زی او راځي کنه کله دا چلتي کله دا چلتي کله دا بز پریدم نه پریدم بم نه چې زما دا جبه په دې خله کې ګرځي او ما تاسو پرې خوینو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناشتي په ایمان کې په دې پويږي په دې اړه پويږي نه چې دا بیت المقدس ته وي او قبله اول ته وي او خدای خبر پته نه لګي چرته جمعات بینو دا یو دا خدای قمقل وای مالکت نیت چې په موږ کې تړي محکم خوا کې وای امام ستانیت چا پسی وای امام پسی وای د امام نیت چا پسی وای محراب پسی وای د محراب نیت چا پسی وای مکی مدینه پسی د مکی مدینه چا نیت چا پسی خدای پسی دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپشي تاسو خپشي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته خو بس برافات ته الوعده او کیر دی او شربت ته او خرا او سټاو لاس چتکو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چتکې چې دا والی او یويس په بنیره لا الواګانې الواده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو زایدی یا علیین ده یا سجین ده لاړو بیا بنیرو ته نه راځي دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه خلق خیراتونه کوي یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکاره مولوی صاحب صدر के जब बिजलीगर के इमाम माल सारे मैता पीछे हलवे आया हो सुन ते उन्होंने मुंह फिके हो सुन ना तो इंज करके एक शेर गोश्त लेके ते उन्होंने खूब टमाटर ते सब्ज मिर्चा विच बाग दे भुन के ते लिया कि तेरे मुर्दियां दे मुंह जड़ा सलून हो अगर इश्तिया बेगा डोंगा डा करोड़
سار مانا تپوس کئی چې مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترسا پوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوئی دی اور نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو تړک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو تړک دی خو چې تړک شي په دې غوږت څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک کوک ولی زی تاله د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارے کی اوے تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر ما تاسو پیژنم نه په دې خبره پوهیږئ دوی سره یو سٹیمپ دی چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش بجلی گر ملا قابل اعتراض کرنا میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما خصه ندی ویلي او قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشته کونینو ستنده هر څوک چې راځي وهم به هم ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته واله دا به بېوقوفي ای به که نه وي وایي په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر کچا بستړې نه جوړېږي نه زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلی چې بیرلی چې والا یو ورځې خار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګو که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي تاسو ته پته ده ایرلی چې بیرلی چې لا ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پیور شي قانون دې لاس کې واغ نو هغې ښځې ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي وای شي ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کاری او ځوانې به په سپایي توپ کې برتي کوي د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ته چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمڼه په خندا شوې ده لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته ده دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي جمع یو سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې هم اور خو نو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتح خانه وروره چې وی کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي ګرمېږي به هغې چې ګینې دا اور به هلته وي او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی
دغه کال کې چې اورس کېږي دا زمونږ د بالا مانې د لپنګانی کوي نو یو شپه د نکریزو وي او خزې راشي صاحب شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ترستو په قبر په د خپو باندې نکریزي او تپي وای دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې سنداګان ور سره وي خپه نشي ایو سره مونږ نه کولو خزې په زور راواستلو جمعات کې موچای و چې چلو نو چې کور ته لاړو خزې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جمعات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچای وخوړم نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنې زه لرې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غرقه شه چې دا جلسه یې کړې ده تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي خان ورته لا کار دی وکړه ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم نو دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته وایې سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ټیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچو دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کړي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټر یې به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستي که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب خو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکي اخري واورئ یو عاشق ته چا ووایي چې بېقراره یې ډېر یو جي ډېر بېقراره ورته وی زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي
نه خدای راستی که مونږ ټیکو مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم 40 غزه اوس ما نه تپوس وکړ بیا ته ملا تللی نو 8 ورځې تقریر وکړو په 8مه ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل چې وی جړل نو د ملاړه کې خیال وکړو چې والله سر پې وشو دا د سپینګیري چې اثر وشو دام ډیره ده چې تقریر یې بس کو بوډا راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړی چې ودې جړل هغه ورته وایي چې ملا صاحب پختنې ما کا پختنې ما کا اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه په تا کومې مسلې اثر وکړې وی چې وشوه زړه مې چاود دی ما مې زړګی لټاوه ما مې زړګی لټاوه وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې په تا کومې مسلې اثر وکړو وی چې ملا صاحب مسالو خلاکه پوه یم ما یو ورغومی ورغومی پیژنئ چیلې د چیلای بچی ته ورغومی وایي پریدای جبک ما یو ورغومی و ډېره پستا ګیری وه غریب مړ شوی ده تو چې دا مسالې کړې و ما دې ته وکاته نو دا پستا ګیره دی چې خوڅاوله نو مالا مې ورغومی را یاد شه نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا له قاضي صاحب خیال وکړو چې که دا خو عالم خو دی او که د ده چرچه د علم وشوه بیا زما معتبري ختمېږي نو چې ویل کوه ملا صاحب باس به کو کپړ مې کړې تختې به او کپړ دې کړم تخته ملا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلی دي دی به په څه کې ما سره باس ویل قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې چولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی ملا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي دا څه بله وویه زر و او تاسو غوندې ورته ناست دي قاضي صاحب خو پیچاړ دی وویه او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت 500 نه پیشه دا ستره داسې 500 ده وای پاسه پې 100 دي تاسو ورته څه چې لوی دی میله سپېراکه دا څنګه مله وایې چې پندستون کې د سبق ویلی ده 500 نه پېژنې نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سواله مو کجي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي ولیه دا څه دا نه اردو ده نه عربي ده وی قاضي صاحب والله که په دې پکې میله د سپېره شی غوڅکي متیاز یې نه پېژنې غوڅکی چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې ویل قاضي صاحب درېیمه مو وایه چې بس زه تختم وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وویه زر وویه هغه والله که په دې م پوهېږي وی چې میله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژن اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمونږ ملک دی ما نیکو ماښام مونځ کې
امام پسې زور سره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو سلورم تپاسه نو دی ور پسې رستو ناواز کوي چې پورا دی منځو شو سلام وګرځیدو ما مې نکته وې چې دا تا خو مونږ مات شو وې چې مونږ دې د مات شو کای ما مات شو مالی په مونږ کې د خبرې وکړې و چې په داسې د اوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه 3 کړي وو څلورم لا پورته شو مال یې چې مونږ دې مات شو کډیر سر مې ور سره خوب کو مونږ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا اشهدو په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړه کور ته راغی مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شو ازوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړوي ودا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه چرګ حلال کړي چې مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم زیو ول خو تعال ته مانځ کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته زینو مام دا چرګ رونی و چې ز جنت ته لاړ ستا ویل خدای کور روان کدا خو ز خلکو ته وې ځان له خو نه وې ولی دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې وویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو خزه ورته پاسه بیختی وزه خول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړې مړم مړ وی جنازه دې روانه مړه وړه دې دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مال څه وصیت کړو ورکوزه شوی ده ول خخت در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ول مړ اچرګ ول خودره ګنو پاس چرا ټوپ کړه ده आवाज کړه ده ول خلک واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی ده راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروره هغه کار ده چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت مته دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخ ورغله ول ماما په خیر شه ول بس خوریا ډېر بده چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیالو کې دوی چې د خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي چې ګیره د سپینه شي او پرې دي نو په بم ولګي نو څه کپرې دي نو پتا څه
کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زمزم حج وی راځه خوري چې مخ کې تله د چرګ په مخه ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ویل خوري ډېرې بدې چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل ماما زم در سره بلاره ګډړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلي دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شیمونو خوري په دې کې بشپه تیره کونو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګډړ وای چې ما خورایونو زه خو به ود شمه او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړه راخه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوه دی کارغه تایل چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیری چا ورته رانیز دې شوه دی ورته خوریا یو تپوس در نه کومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیاده ول ماما وایا ودا تورواله په تاسو کې د کم سن نه را روان هغه ماما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خلک خلای ورا چولې چې سات تیر د چرګ را پاسولې چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دی وې ډېر خدای کارغه څه شو دا سه بار لګتلې چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې زما په خپل داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو یو تپوس در نکوم کدي حال نه وینم مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس بس غړپ کړی دی غیم د خلقو مزاج ز تاسو ته خیر په یو ځای کې لرګي خخ کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا او ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کیو هر مراد پیاسي لیږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړه سو په دی ګونه په خواو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط دا سره مشهور شوی نه دلته یو دوه ډمان چا مړ کړی دوپړو باجو سره ډمې سره تریو چلته امړه که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نراله وي بچی مې نکیږي جوړه شهیدانو تراغلي دا تلی صاحب ډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شو هغه سړی وي خوب مې ولید چې خلکو نډیر تنګم او دې زنه مې وباسي بل چرته مې یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وستو دغه سلرګي په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودام استاسو ایمان درته خودو کور امران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې ک الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو مورید لري چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څورځو کې د راغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے ته وخت گل کرسی نو ما ته چې اسی بھی کھانے آنا مالاو نو مونږ خو پریدي زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دومره دومره د تبخی سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتری ساګو وطني طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکیا سي ډوړېدل او د لرګي کاسا وا پاره کې مې ولا چرومي وستو به ټکتنو ما ته وچ ایکي مالې روټي نه ما ته چې روټي کې غډي دې پېن مال ظالم روٹی تے ساگے ویلے پلیٹ اکاسا ود لرگی
माल ए ओ प्लेट है जिससे तेरा नाना जी खांदा होंदा है ए ओ प्लेट वलाला तू खा ले मौलाना साहब ते वतसी गला कर माल खुदा दी कसम के रोटी खासो तता तुआडे नाल बेल जलसे ते जासा नहीं तनी जाना ए खास आ सुकड़ा करा दगा कवा मराई के खदा दगा चल कवा दगा वर सरे यो द बजाजियान सदर व गम व यार मैं मरना माल मुर्दार भी होने ते खास दा ख्वागा चलो गयो खान और नौकरू ना नौकर डेर तंगो द खान چې ډېر تنګو نه دی نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره وکړو خان په کمره کې دننه ناست او دی غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خان راکېښوي چې راکېښوي نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاسم نشي اچولی نو چې خیوال چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر والم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس په رجسټر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے دی هغه ویل که اجازه تی نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خانې والی دا چرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپورټ یم په ما و عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینې مرداروم دي هغه ورته ویل چې زه یې والم ویلو غواړه معافي کینې اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوالم غوا کوټه کې خبره ہوتا او ما ته پته ده ظالم او دم عالم ز او معافیم در نه زغوارم دیکھو وګورئ دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں